له بی بي سي او اشنا سره د طالبانو د دښمنۍ لامل معلوم شو. بی بي سي او اشنا سره ویلي وو چې طالبانو یې نشرات بند کړل. اوس به د بی بي سي او اشنا پښتو خبرونه له کوم ځایه ګورئ، د دې هر څه لپاره ویډیو وګورئ. د طالبانو حکومت د بی بي سي او د امریکا غږ پر خبري ټولګو چې د افغانستان یو شمېر محلي ټلویزیوني چینلونو خپرول بندیز ولګاوه. د بی بي سي مسؤلینو یکشنبه وویل چې په پښتو، دري، ازبکي ژبو خبري ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړای شول. د جرمني د ډي پي آی خبري اژانس د راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغه کیږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بي سي ټلویزیون همکارو ټلویزیوني شبکو شمشاد، اریانا او ارسو ته امر کړی دی چې له خپلو څپو د دغې نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بي سي له طالب چارواکو وغوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بي سي د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفاله د یکشنبې په یوه بیان کې وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبري ټولګي خپرې کړي. نوموړي د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللې. هغه یادونه کړې ده چې له 6 میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بي سي له ټلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې مووي ګروپ یوې سرچینې ډي پي آی ته ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ ټلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړي دي. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډي پي آی ته تایید کړه چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ ټلویزیون خپرونې بندي شوي دي، خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دي د امریکا غږ ټلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګوه. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ یو بل ګزار بولي. نوموړي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان غواړي حکومت وکړي نو باید رسنۍ له ځان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو 7 میاشتو کې موږ د دې شاهد یو چې څه باندې 2.5 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو موږ به په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهد هم اوسو. د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندي شوي چې اقتصادي ستونزې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېر خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویره لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي. له تاسو ټولو مننه کوم چې ویډیو مو لیدله. تاسو د بی بي سي او اشنا په افغانستان کې نشرات بندول څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات په کومنټ کې لیکلی شئ، موږ هم ستاسو کومنټونه لولو. پر بلې ویډیو د